د مالان میډیا درنو لیدونکو سلام. ورزشي خبرونو ته مو زه نظرت الله خوشحال هرکلی کوم. په بادغیس کې د 15 ولایتونو په ګډون د 10 لوبډلو ترمنځ رستمي پهلوانۍ تورنمنټ پیل شو. د بادغیس ولایت په کوربه‌توب د دې ولایت په ورزشي سټډیوم کې د رستمي پهلواني دغه سیالۍ د هرات، هلمند، فراه، نیمروز او بادغیس ولایتونو د 10 لوبډلو ترمنځ پیل شوې. په دغه سیالیو کې 4 لوبډلې له بادغیس، 2 لوبډلې له فراه، 2 لوبډلې له نیمروز او 1 لوبډله له هلمند ولایت څخه ګډون لري. د یادول وړ ده چې د دغه فاینل لوبه کې به نن جمعه د غوایي په 15مه نیټه له شپېتو څخه تر 100 کیلو وزنونو غوره پهلوانان وټاکل شي. د تخار ولایت د ورزش امریت په همغږۍ د کوریش فدراسیون له لوري په خواجه بهاودین ولسوالۍ کې د 2 لوبډلو 80 تنو ورزشکارانو په ګډون د کوریش دویم پړاو ټاکنیزې سیالۍ ترسره شوې. دغه سیالۍ چې د ځوانانو او لویانو وزني کټګوریو کې ترسره شوې د مغل قشلاق لوبډلې په لومړۍ او لاله لوبډلې په دویم مقام ترلاسه کولو سره پای ته ورسېدې. د دغه سیالیو موخه د غوره ورزشکارانو په ګوته کول دي چې ګټونکو لوبډلو او غوره ورزشکارانو ته کپونه میډالونه ورکړل شول. د لوګر ولایت په محمد اغې ولسوالۍ کې د 15 لوبډلو ترمنځ د فریزبي سیالیو لومړی پړاو پیل شو. لومړی سیالۍ د محمد اغې طوفان او محمد اغې شاهین لوبډلو ترمنځ وه چې په پایلوبه کې د محمد اغې شاهین لوبډلې وکولای شول چې د 14.5 ګولونو په توپیر سیالۍ لوبډلې ته ماتې ورکړي. په یادو سیالیو کې د ستاره واجان، محمد اغې شاهین، محمد اغې طوفان، محمد اغې اقوان او محمد اغې اتفاق لوبډلو ګډون کړی وو او 3 ورځې به د یو بل پر وړاندې سیالۍ وکړي. د دغه سیالیو موخه د دغه ولایت د ځوانانو ترمنځ د فریزبي لوبې وده او پراختیا ده. عبدالله المطیري د افغانستان د فوټبال ملي لوبډلې نوی روزونکی نن افغانستان ته راورسېد. ښاغلی عبدالله المطیري د فوټبال فدراسیون معاون حافظ احمد جان او ورسره ملو ورزشکارانو ښه راغلاست او هرکلی وکړ. تمه ده چې څو ورځې وروسته به له ښاغلي المطیري سره د رسمي قرارداد لاسلیک کولو مراسم ترسره شي. ښاغلی المطیري د کویټ هیواد اوسیدونکی دی. د فوټبال په برخه کې د روزونکي په توګه دنده له 2019 میلادي کال څخه پیل کړې ده. په یاده برخه کې یې د ځینو مهمو لوبډلو روزنه ترسره کړې چې په 2020 میلادي کال کې یې د قرغیزستان د 19 کلونو لوبډله او له 2021 کال څخه تر 2022 میلادي کال پورې یې د نیپال د ملي لوبډلې د مربي په حیث دنده ترسره کړې ده. عبدالله المطیري په داسې حال کې د افغانستان د فوټبال ملي لوبډلې روزونکی ټاکل کیږي چې په نږدې راتلونکي کې د ملي لوبډلې د ورزشکارانو لپاره په پلازمینه کابل کې تمریناتي کمپ په پام کې نیول شوی دی چې له هیواد څخه بهر ورزشکاران به هم پکې ګډون وکړي. د افغانستان د موتای لوبډله په تایلند کې د نړیوال جام په سیالیو کې د افغانستان استازیتوب وکړ. د دې ډګر چارواکي وایي چې سید روح الله موسوي به په 55 کیلوګرامه وزن کې له خپل قزاقستاني سیال سره، همایون رضایي به په 3.5 کیلوګرامه وزن کې د برازیل له موتای سره او احمد شجاع جمال به په 80 کیلوګرامه وزن کې له خپل تایلندي سیال سره مخامخ شي. د افغانستان په ګډون د نړۍ د څه باندې 100 هیوادونو لوبډلو په ګډون د 2022 کال د موتای نړیوالې سیالۍ له پرون راهیسې د تایلند په بینکاک په کوربه‌توب د آنسو په ښار کې پیل شوي دي. د پاکستان او نیوزیلند د کرکټ ملي لوبډلې به نن د مې په 15مه نیټه په 4مه یو ورځنۍ سیالۍ کې یو له بل سره مخامخ شي. د کراچۍ په لوبغالي کې نننۍ سیالي د پېښور پر وخت ماسپښین په 3:30 او د کابل پر وخت په 3 بجو پیلیږي. دا په داسې حال کې ده چې په 3 سیالیو کې تر بریا وروسته پاکستان وار له مخه لوبلړۍ ګټلې ده. د نیوزیلند لوبډله د اپریل له 11مې راهیسې په پاکستان کې ده چې تر یو ورځنۍ سیالیو مخکې د دواړو خواو ترمنځ د 15 اوریزه سیالیو لوبلړۍ مساوي شوه ځکه چې یوه لوبه د باران له وجې بې نتیجې پای ته رسېدلې وه. د مالان میډیا درنو لیدونکو زموږ ورزشي خبرونه همدومره وو. تر بیا ښه وخت.